الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په مخ کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت پیش کړي. زه ستاسو په حضور کې د دې آیات یو مختصر وضاحت او مختصره تشریح کوم. الله تعالی دې ماته د صحیح وضاحت کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته پر دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. د دې آیات لفظي ترجمه دا ده چې الله تعالی انسانانو مؤمنانو ته خطاب کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، ادخلوا فی السلم کافہ، تاسو په اسلام کی داخل سے، مؤمنانو داخل په اسلام کی سے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو زندگی د شیطان پر طریقو مه تیروئ، تاسو د شیطان د نقشو اتباع مکوئ. ولی ځکه انه لکم عدو مبین، شیطان ستاسو دشمن دی چې کله د دشمن پر نقشه سړی زندگی تیروي نو هغه هلاکت ته رسیږي، نو شیطان تاسو هلاکت ته رسوي. دا د قرآن کریم د دې آیات لفظي ترجمه وه. دې آیات کې الله تعالی خطاب مؤمنانو ته کوي، یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، اے هغه کسانو چې تاسو د لا اله الا الله د کلمې تصدیق کړی دی او تاسو په ژبه د لا اله الا الله د کلمې اقرار کړی دی. ځکه مؤمن زموږ په عرف کې دی ته وایي چې هغوی په زړه کې د دې کلمې تصدیق وکړي او په ژبه باندې د دې کلمې اقرار وکړي، نو هغوی ته مؤمن ویل کېږي. نو د الله تعالی خطاب برای راست په دې آیات کې مؤمنانو ته دی او په دې خطاب کې الله تعالی مؤمنانو ته کم نصیحت او هدایت پیښوي. الله تعالی ورته ادخلوا فی السلم، اے مؤمنانو په اسلام کې داخل سئ. نو الله تعالی په خطاب کې د مؤمنانو سره په اسلام کې داخلېدل غواړي. اوس دا د سوچ خبره ده، دا د فکر خبره ده چې یو سړی مؤمن دی، هغه د دې کلمې تصدیق او اقرار کوي، نو د ایمان څخه وروسته په اسلام کې داخلېدل د دې معنا او مطلب څه دی؟ او د دې څه زموږ په عرف کې خو خبره داسې ده چې کم سړی مؤمن سو هغه په ایمان کې داخل او په ایمان کې داخل په اسلام کې داخل بلل کیږي، او چې کم سړی مسلمان دی هغه په اسلام کې داخل او په اسلام کې داخل په ایمان کې داخل بلل کیږي. او زموږ په عرف کې د ایمان او د اسلام په مابین کې څه فرق او د هغې په مابین کې څه امتیاز نه وي. لیکن د قرآن کریم په دې آیات کې الله تعالی مؤمنانو ته وایي چې تاسو خو مؤمنان یاست او د ایمان راوړلو څخه وروسته اوس په اسلام کې داخلېدل ستاسو دپاره ضروري دي.
د قرآن کریم د دې آیات صدا معلومیږي چې اسلام جلا عمل دی او ایمان جلا عمل دی، او چې کم سړی په ایمان کې داخل سو دا ایمان د د لپاره کفایت نه کوي، بلکې د ایمان سره وروسته اسلام ته داخلېدل د ضروري عمل بلل شوی دی. نو الله تعالی انسانان د ایمان سره وروسته د ایمان راوړلو سره وروسته په دې باندې مکلف ګرځي چې تاسو اوس په اسلام کې به داخلېږئ او زندگی به پر اسلام باندې تیروئ او د زندګۍ ټوله اطوار او طریقې به پر اسلام باندې برابروئ. د هغې څه وروسته به ستاسو دپاره فلاح او کامیابي په نصیب او په قسمت کې راځي. اوس د ټولو څه مخکې یو دا خبره په دماغ کې راوستل چې مؤمن چې موږ په اسلام کې داخلوو د دې به مطلب او معنا څه، او دویمه دا خبره په دماغ کې راوستل چې اسلام څه ته وایي، او دریمه دا خبره باندې سر خلاصول چې د اسلام لفظي ترجمه چیته، د اسلام ترجمه څه ده، اسلام وایي څه ته، او په اسلام کې سړی داخلیږي او ننوځي څنګه لکه څنګه چې الله تعالی یې غواړي. اسلام دا عربي لفظ دی. فعربیت کې اسلام راوړل د دې معنا دا د یو چا ته تسلیمېدل، چې یاره دا سړی مسلمان سو، دې سړی اسلام راوړی، د دې معنا دا ده چې دا سړی دې ته تسلیم سو او دې سړی د دې په مخ ته خپل سر کښته کوي. نو یو چا ته تسلیمېدل، یو چا ته سر کښته کول، او د زندګۍ په ټولو امورو کې د یو چا ځان تابع ګرځول او د هغې پړی ودې غاړه ته اچول او د هغې په ټولو اوامرو او نواهیو باندې عمل کول، دې ته ویل کېږي اسلام. چې سړی یو چاته تسلیم سی او یو سړی و چاته سر کښته کی او یو سړی و چاته عاجزي وکي او یو سړی د یو چا سره د غلام په مثل باندې زندگی روانه کی، نو دا سړی مسلمان بلل کیږي او دا سړی په اسلام کې داخل بلل کیږي او دغه د عمل کولو ته اسلام ویل کیږي. نو اسلام مسلمان هغه چاته وی چې هغې د الله تعالی د غلامۍ فړی غاړه ته واچوي، هغې د زندګۍ ټوله اعمال الله تعالی ته تسلیم کی، هغې د الله او د الله د پیغمبر په مقابل کې خپل سر کښته کې عاجزي شروع کی او د خپلې زندګۍ اقوال، د خپلې زندګۍ اعمال، د خپلې زندګۍ افعال دا ټوله د الله او د الله د رسول د امر تابع وګرځوي، د هغې پر امر زندگی تیرول شروع کی، د هغې د نهي خیال ساتي، د هغې د ټولو احکاماتو خیال ساتي، نو دغه انسان ته زموږ په عرف کې مسلمان ویل کیږي. لیکن کچیر یو سړی په زړه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې تصدیق کوي او پر دې ژبه باندې د دې کلمې همیشه اقرار کوي، لیکن د هغې د بهار زندگی هغه د خپلو خواهشاتو تابع وي، هغې د خپل عقل تابع وي، هغې د خپل مصلحت تابع وي، هغې د خپل غرض او د حکمت تابع وي، نو دا سړي ته بلا شبه مؤمن ویل کیږي، په ایمان کې داخل دی، لیکن دې سړي ته مسلمان نه ویل کیږي ځکه دا په اسلام کې داخل نه دی. نو الله تعالی د انسان سره چې کوم سړی د کلمې اقرار وکړي نو د ایمان راوړلو څخه وروسته الله تعالی ورته وایي چې یو مرحله خو دې کاټ کړه، اوس د دویمې مرحلې ته ور داخل سه چې د اسلام مرحله ده، نو ادخلوا فی السلم کافه، تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل سئ. د اسلام د لفظ تذکره چې اسلام لفظ څه ته وایي، د دې تذکره الله تعالی قرآن کریم کې سوره صافات کې د حضرت ابراهیم علیه السلام په واقعه کې کړې ده. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی ډېر اولو العزم پیغمبر و. د حضرت ابراهیم علیه السلام لقب ابو الانبیاء و، ځکه د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسل کې 10,000 انبیا رالو او الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام په ډېرو زیاتو امتحاناتو کې راوستلی. د هغې څه لوی امتحان هغه د بچي د ذبح امتحان و چې ته به خپل بچی ذبح کوې به، قرباني کوې به. لکه نن سبا موږ او تاسو په خپله زندگی کې د لوی اختر په سهار باندې د قربانۍ د ذبح په شکل د حضرت ابراهیم علیه السلام د بچي د ذبح یادګار جوړو. حضرت ابراهیم علیه السلام د ډیرو دعاګانو څخه وروسته د الله تعالی په حضور کې بچی وغوښتی
او الله تعالی د ډیرو دعاګانو سره وروسته د حضرت هاجرې په شکل د حضرت هاجرې د زنانې په شکل باندې الله تعالی دته بچی ورکړي، یعنی د حضرت هاجرې د رحم سره الله تعالی د حضرت اسماعیل په شکل دته بچی ورکړي. که سړی تاریخ وګوري غالبا د حضرت ابراهیم علیه السلام واده به پر 20 کال راغلی او بیا الله تعالی 4 شپېته یا 15 شپېته کال حضرت ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې ده. د هغې څه وروسته بیا الله تعالی بچی ورکړی دی او چې کوم وخت کې د بچي د ذبح وخت راځي نو د بچي عمر 6 کاله یا 7 کاله دی او د عمر د 90 څخه زیات دومره عمر کې کلونه کې دی. اوس چې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام ته بچی ورکړي، د بچي د ورکړې څه وروسته چې بچی کله د حضرت ابراهیم علیه السلام سره د کومک حالت ته ورسېدی چې یا به د سره ځي یا به د سره کښیني یا به د سره خبرې کوي یا به د باندې دله یو شی راخي یا به د په یو خبره باندې پوهیږي. د دې مطلب دا چې د بچي عمر 7 کاله 6 کاله 8 کاله ته ورسېدی. نو دی وخت کې الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام باندې امتحان اږدي چې ابراهیمه دا بچی به ته ذبح کې در خپله چاړه به وباسې. اوس که د ابراهیم علیه السلام دغه امتحان سړی د خپل عقل په ترازو کې کښېږدي یا ابراهیم علیه السلام د خپل عقل په ترازو کې کښېږدي، نو د دنیا یو عقل دا اجازه نه ورکوي چې یو پلار دې راولاړ شي د خپل بچي پر غاړه دې چاړه تېره کړي. او که د دې بچي و ذبح ته سړی د حکمتونو مصلحتونو په نظر باندې وګوري چې دې کې به حکمت څه په دې کې به مصلحت څه، د دنیا یو حکمت و مصلحت پلار ته دا اجازه نه ورکوي چې بچی په خپل لاس ذبح کړه، په دې کې دا حکمت دی، په دې کې دا مصلحت دی. او نه یو پلار داسې تیر سوی دی نه یو پلار داسې راځي چې هغې حقیقي پلار یې هغې دې په خپله خوښه باندې خپل زوی در چاړه باسي. او که دا ما او تا د عدل او د قانون لمنې ته ور وسپارو نو دنیا کې یو عدل او قانون سړي ته د دې اجازت نه ورکوي چې ته راولاړ سه د پلار په شکل د خپل بچي پر غاړه باندې چاړه کښېږده. لیکن حضرت ابراهیم علیه السلام باندې چې کله الله تعالی امتحان اږدي نو حضرت ابراهیم علیه السلام دا امتحان د خپل عقل په ترازو کې نه اږدي. حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل امتحان د حکمت و مصلحت په نظر نه ورته ګوري. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې متعلق د چا څه مشوره و رای او فکر نه غواړي. خپل بچی در لاس نسی، د الله تعالی فیصله ده، بس د الله امر دی او د الله تعالی فیصله د وحی په ذریعه باندې راورسېدله. نو حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی نسی در لاس او د اختر مبارکه ورځ او د مینا درې راولي او ټوله د تور غرو د کاڼو ډکه دره ده او د هغې په یو کنج کې د غره په لمن کې حضرت ابراهیم علیه السلام د بوډا پلار په شکل او بچی د یو ماشوم په شکل ورته ولاړ دی. حضرت ابراهیم علیه السلام پر هغه ځای باندې پر کاڼې باندې چاړه تېروي او بچی ورته ګوري او د حضرت ابراهیم علیه السلام سترګې مبارکې د اوښکو ډکې دي. بچي ته څه وایي؟ ورته یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بچی ما خو په خوب کې دا لیدلی دي چې زه به اوس ستا پر غاړه چاړه تېروم. لیکن بچی فانظر ماذا ترى، ته ماته څه مشوره راکړې؟ حضرت ابراهیم علیه السلام د بچی څه په دې وجه باندې مشوره نه غواړي چې د ابراهیم علیه السلام په ذهن کې تردد دی چې اوس دا کار وکم کې نه وکم. نه، حضرت ابراهیم علیه السلام د ځانه سره کلکه فیصله کړې ده. صرف د دې مشورې غوښتلو په خاطر د بچی امتحان اخلي چې بچی کې الله تعالی څومره صبر او برداشت یې دی. لیکن بچی څوک دی؟ حضرت اسماعیل علیه السلام چې هغې کې الله تعالی د نبوت استعداد یې ښی دی او د هغې د پشت او د نسل سره الله تعالی د دنیا ته د پیغمبر علیه السلام او د محمد رسول الله په شکل یو نبی پیدا کوي. هغه بچی دا نه ورته وایي چې پلاره زما جرم څه دی، هغه بچی دا نه ورته وایي چې پلاره زما څه خطا څه ده، هغه بچی دا نه ورته وایي چې پلاره زما څه کومه ګناه سوې ده چې ته زما پر غاړه باندې چاړه تېروې او ته ما د دې خپلې زندګۍ څخه محرومه کوې. نو بچی په دې کې نه دلایل غواړي، بچی په دې کې نه مصلحتونه ګوري، بچی نه د دې ذبح علتو ته ګوري چې ولې آخر ذبح کېږم. بچی څه ورته وایي؟ ورته یا ابت افعل ما تؤمر، پلاره چې د الله تعالی د طرفه کوم امر دی هغه وکړه.
زبسکم ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ای پلاره ته به ان شاء الله ما په صبر کوونکو انسانانو کې پیدا کې چې زه چې کوم عمل دی د الله تعالی چې کومه فیصله ده پر هغې به زه ستا په حضور کې ډېر صبر کوم او هغې به د صبر په شکل باندې برداشت کوم. نو اوس نه بچی د دې متعلق حکمتونه ګوري، نه د بچی د دې متعلق علتونه ګوري، نه بچی د خپل عقل تقاضا ته ګوري او نه بچی د خپل نفس خواهشاتو ته ګوري. بس د الله تعالی فیصله ده چې د الله فیصله راورسېده زما پر سر و سترګو منظوره ده. که زما عقل مني کې نه مني، که دې کې زه مصلحت وینم کې نه وینم، که به دې کې زما څه غرض پوره کېږي که نه پرې کېږي، که زما د نفس د خواهشاتو سره برابره ده که نه ده برابره، زما د الله تعالی فیصلې ته به سر کښته دی. او نه پلار مبارک دې ته ګوري چې د بچی په ذبحه زما عقل مني کې نه مني، او نه پلار دې ته ګوري چې د بچی په ذبحه کې څه حکمت دی، نه پلار دې ته ګوري چې زما غرض پوره کېږي که نه کېږي، او نه پلار دې ته ګوري چې زما زړه مني او برداشي او کې نه مني او نه برداشي. نو پلار پر غاړه باندې چاړه ورږدي او بچی په ډېر صبر سره چړې ته لاندې پرېوځي. بس قرآن کریم چې کله د حضرت ابراهیم علیه السلام دا واقعه راپېښوي، نو هغې کې حضرت ابراهیم علیه السلام الفاظ الله تعالی په ډېر پیار او محبت سره را نقل کوي. الله تعالی څه وایي؟ فلما اسلما، چې کله پلار او بچی دواړه و اسلام ته ورداخل سو، چې کله پلار او بچی دواړه مسلمانان سو، او چې کله پلار او بچی دواړه د اسلام پر نقشه باندې روان سو، د دې څه دا معلومیږي چې قرآن کریم دې دواړو ته مسلمانان ویلي دي. نو مسلمان دې ته ویل کېږي چې هغې د خپل عقل تقاضا هم پر شا وغورځوي، چې هغې هر څومره ګرانه مسله راسي د مصلحت تقاضا هم پر شا وغورځوي. که هر څومره ګرانه مسله راسي خپله ګټه او خپل نقصان دا ټولو شاته وغورځوي، خپل سر دا د الله تعالی فیصله ته کښته کړي، د الله تعالی فیصله ته عاجزي وکړي او د الله تعالی فیصله پر دې سر و سترګو باندې قبول او منظوره کړي. دې ته اسلام ویل کېږي. ځکه قرآن کریم وایي فلما اسلما، چې کله پلار هم د الله تعالی فیصله پر سر و سترګو باندې قبوله کړه او بچیم د الله تعالی فیصله پر سر و سترګو باندې قبوله کړه، نو دې وخت کې پلار هم مسلمان سو، زوی هم مسلمان سو، پلار هم په اسلام کې داخل سو، بچی هم په اسلام کې داخل سو، پلار هم په اسلام باندې عمل شروع کوي، بچی هم په اسلام باندې عمل شروع کوي. نو د هغې څه وروسته وتله للجبین، پلار بچی پړو مخې پرې باسي. ځکه د بچی وصیت دا دی چې پلاره د ذبح ته خو تیار یم، لیکن زما د ذبح په خاطر باندې کوشش مې دا دی چې تا ته تکلیف ونه رسیږي، او زما د ذبح په خاطر زما مور ته تکلیف ونه رسیږي. نو بچی ورته وایي پلاره زما دوه وصیته دي، یو وصیت مې دا دی چې زما دا کمیس زما څه وکاږه، چې زما د ذبح څه وروسته زما په وینو باندې خون آلود نسي، چې ځکه چې که چیرې زما مور زما په وینو باندې هغه خونالود قمیص وویني نو شاید هغې به برداشت نه کړي. نو زما قمیص دغسې زما جامه صفا زما در موره پورې وروړه چې هغې کله زما جامه ته ګوري لږ تسلي په دې باندې کوي. او دویم وصیت مې پلاره دا دی چې ته ما پړ مخې پرېباسه، ځکه ستا زما سره د بچي او پلارنۍ شفقت دی، زه بچی یم ته پلارې، نو هسې نه چې زما باندې د رخ ختلو وخت راسي او ستا نظر زما پر دې تندي باندې ولګېږي او په دې وخت کې پر ما باندې ډېره سختي او په دې وخت کې پر ما باندې ډېر مشکلي او د شفقت په خاطر باندې ستاسو لاس په دې چاړه کې آسان سوکه نسی او په دې چاړه چلولو کې ستاسو قصور او کمی را نسی او پلاره د الله تعالی په حضور کې د ملامتیا سره مخامخ نسی. نو قرآن کریم وایي فلما اسلما، چې کله دواړو خبره تسلیم کله، دواړه اسلام راوړی، نو وتله للجبین، پلار د بچي په وصیت باندې بچی پړ مخې پرېباسي. نو چې کله قرآن کریم د دې دواړو دپاره د اسلام لفظ استعمالوي، نو د دې څه موږ تاسو ته دا معلومات کول کېږي چې د قرآن په اصطلاح کې اسلام څه ته وایي، او چې الله تعالی د انسانیت څخه دا غواړي چې تاسو په اسلام کې داخل سئ. د اسلام د داخلېدلو مقصد څه دی؟ د اسلام د داخلېدلو مقصد څه دا دی چې انسانه چې کله یو مسله رااله د هغې و مخ ته ستا د عقل تقاضا یو طرف ته وه او د شریعت تقاضا بل طرف ته وه، نو د شریعت په مقابل کې خپل عقل مه چلوه. چې کله یو مسله رااله
ستا نفسي خواهش یو طرف ته دی او د شریعت تقاضا بله ده، دې وخت کې ستا ایمان په امتحان کې راسي. په دې وخت کې هغه ستا د امتحان ځای دی چې یا اوس د شریعت په مسله کې تاویلونه لټوې او د هغې په هغې کې حکمتونه او غرضونه لټوې، او که خپل خواهشات پر شا باندې غورځوې د شریعت خبره منې بس. نو اسلام دې ته وایي چې کله په یو خبره کې د عقل او د شریعت مقابله سي عقل پر شا غورځول، چې کله په یو خبره کې د مصلحت او د غرض او د شریعت سره مقابله سي هغه پر شا غورځول، او چې کله په یو مسله کې د انسان د نفسي خواهشات او د شریعت مقابله راسي هغه نفسي خواهشات پر شا باندې غورځول. نو دې ته اسلام ویل کیږي، او په دې شکل په اسلام سړی ننوځي او په دې حکم باندې عمل کول دا په اسلام باندې عمل کول بلل کیږي. ځکه الله تعالی انسانانو ته څه یا ایها الذین آمنو، اے مومنانو ادخلوا فی السلم کافه، اے انسانانو تاسو په اسلام کې پورا پورا داخل سئ. چې د اسلام کوم حکم دی د هغه اسلام حکم تاسو ومنئ، چې د اسلام کومه طریقه ده هغه د اسلام په طریقه باندې تاسو عمل وکئ. نن زموږ زندگی الله تعالی دې موږ ته معافي وکړي چې کله زموږ زندگی روانه سي نو چې کله زما او ستا عقل د شریعت سره مقابل راسي بیا د شریعت په حکم کې په ضرور تاویلونه کوو. چې کله زما او ستا عقل او مصلحت او زما او ستا فایده او غرض د شریعت د یو حکم سره مقابل راسي بیا د هغې دپاره په سوونو تاویلونه کوو، د هغې دپاره علتونه او حلي او بانې طلبوو او د هغې څخه د ځان خلاصولو په یو شکل د اشکال او طریقه جوړوو. نو که به دغه شکل زما او ستا زندګي راسي نو ما او تا بیا مؤمنان بلل کیږو. لیکن چې کله د اسلام په ټولو ارکانو باندې عمل وکړو د هغې څخه وروسته ما او تا بیا په اسلام کې داخلېدی سو. انسان ته الله تعالی د علم ذرایع ورکړي دي چې په یو مسله کې به سړی معلومات ځان ته کوي. د علم په ذرایعو کې اوله ذریعه د انسان حواس دي. د سترګې په ذریعه باندې سړی د هغه شي علم حاصلوي چې کوم شی په سترګو ویني. دا د علم یو ذریعه ده الله انسان ته ورکړي. د دې ژبې په ذریعه الله تعالی د علم ذریعه ده دې باندې سړی د هغه شي علم ځان ته حاصلوي چې خوږ دی که تریخ دی تریو دی که بل شکل دی. دا هم د علم یو ذریعه ده. د غوږ په ذریعه باندې الله تعالی انسان ته د علم ذریعه ده د اوریدلو د اواز د کښتو د فزوره د یو رنګ و بل رنګ د اوازو معلومات الانسان په غوږ باندې کوي، او د ښه بوی او د بد بوی معلومات انسان په دې پزه باندې کوي، او د تاودو د یخ د دې معلومات په دې لاسو په ټوله بدن باندې سړی کوي، او د کلکو د پوست معلومات انسان ته الله تعالی په دې لاسو په دې ټوله بدن کې دا استعداد یې ښه دی چې په دې باندې به انسان معلومات کوي. دې ته د انسان حواس خمسه ویل کیږي، او دا حواس خمسه د انسان د ټولو سره د علم حاصلولو هغه قریب لار ده او قریبه طریقه ده. لکه زما مخ ته دا شی ولاړ دی، په سترګه دا رامعلومیږي چې د دې شي شکل ګول دی، او د غوږ متعلق مې دا اورېدلي دي، دا معلومات مې کړی دی چې دا شی زما خبره در ډیره پورې په اسانه رسوي. او دغه رقم چې لاس ولا ورړم دا رامعلومیږي چې کلک دی که فوس دی، او چې لاس ولا ورړم دا رامعلومیږي چې ګرم دی که یخ دی، او چې کله د خپله فضه دې ته ونسم دا رامعلومیږي چې دې کې یو قسم د اقسامو صوبوی شته او که نسته. نو الله تعالی انسان ته د علم یو ذرایع دا ورکړي دي چې په دې شکل به انسان د یو شي علم حاصلوي. لیکن د دې ذرایعو هغه دایره کار چې دی هغه محدوده ده. د سترګې معلومات صرف در هغه شي پورې دی چې کوم شی لیدل کیږي، او د غوږ معلومات صرف در هغه حده پورې دي، د غوږ علم در هغه حده دی چې کوم شی اوریدل کیږي. که اوس یو سړی دا ووایي چې زه په سترګه باندې د اواز معلومات کوم نو هغه سړی نادام بلل کیږي، او که سړی دا ووایي چې زه په غوږ باندې د ښه بوی او د بد بوی معلومات کوم هغه سړی په زندگی کې نادام بلل کیږي. نو د سترګو معلومات، د غوږونو معلومات، او د فضې معلومات، او دغه رقم د ژبې معلومات، او دغه رقم د ټوله بدن چې لامسه ده د دې معلومات ستا دا الله تعالی د علم یو ذریعه ټاکلي دي. لیکن د دې معلومات ډېر محدود دی، په یو دننه اداره دایره کې پر لګرځي چې کله در هغه دایره ووتې بیا د دې شانو علم پیل دی، بیا دا جواب درکوي، بیا دا عاجزه دي، بیا دا هېڅ معلومات نشي کولی.
نو چې پر کم ځای باندې د دې معلومات ختم سو نو بیا الله تعالی انسان ته دویمه ذریعه د معلوماتو د علم یې ده چې هغه د انسان عاقله ده، د انسان عقل دی. ډېر ځایونه سترګه معلومات کوي، لیکن چې د سترګې معلومات فیل سي بیا د هغې معلوماتو څخه وروسته د عقل ترتیب روان سي. ډېر ځله غوږ یو معلومات کوي چې د غوږ معلومات فیل سي، هغه جواب درکړي، نو د هغه ځای څخه د هغې شي معلومات انسان په عقل باندې روانوي. لکه اوس ګوره د دې شي شکل خو ما په سترګه معلوم کړي او د دې متعلق ما څه واورېدل، لیکن چې اوس دا شی د کم شي څخه جوړ دی، په کومه کارخانه کې جوړ دی او د اوسپنې څخه جوړ دی او په اوسپنه کې ولې دا اثر دی او د دې سره ولې دا مسله ولګېده او د دې سره ولې دا ویر ولګېدی، دا بیا په سترګو، په غوږو او په پزو او په ژبه نه معلومیږي. د دې کار بیا د انسان عاقله کوي. بیا به عقل تا ته دا وایي چې یاره په اوسپنه کې دا کمال دی او د دې سره مساله ځکه ولګېده او د دې سره د کرنټ ویر ځکه ولګېدی، نو د دې څه وروسته اوس دا شی جوړ سو چې دا شی ستا اواز در غذا پورې رسولی سي. نو چې کله د انسان د علم د حواسو خمسو زور ختم سي، نو د هغې څه وروسته دویمه ذریعه عاقله د هغه کار شروع کوي. لیکن د عقل معلومات چې در کومه ځای پورې رسیږي د هغې دایره کار هم ډېر محدود دی. عقل څه باندې سړی د هر شي معلومات ځان ته نشي حاصلولی، بلکې پر یو ځای باندې عقل د معلوماتو څخه عاجزه کیږي، پر یو ځای باندې عقل د معلوماتو څخه جواب پیښوي او پر یو ځای باندې عقل بیا تا ته یو ذره علم نشي درکولی، بلکې پر هغه ځای باندې عقل فیل سي. د دې څه وروسته الله تعالی انسان ته درېیمه ذریعه ټاکلې ده چې د هغې معلومات روان سي. هغې ته ویل کېږي وحي الهي، چې الله تعالی د وحي په ذریعه باندې انبیاء کرامو ته معلومات ورکوي او انبیاء کرام هغه د وحي معلومات بیا انسانانو ته ورسوي. در ډېره ځایه پورې چې عقل کار کوي خو عقل وکړي، لیکن چې عقل معلومات ختم کو، عقل فیل سو، عقل جواب ختم کوي، عقل عاجزي سوله، نو د هغه ځای څخه بیا د معلوماتو ترتیب د الله تعالی په وحي باندې روانېږي. د دې زه تاسو ته ښکاره اسانه مثال پیښوم. یو سړی دی زما مخ ته ناست دی، زه په سترګو د ده رنګ معلومولی سم، زه په غوږو د ده خبره اورېدلی سم او زه په لاس باندې د جسم ځان ته معلومولی سم، په حواسو زر خمسو باندې د ده معلومات ما ته فرق کیږي. نو د ده ټوله زندګي ما ولیدله، د ده روانه ما ولیده، د ده ولاړه ما ولیده، د ده ناسته ما ولیده، د ده مجلس او د زندګۍ ټولې طریقې مې ولیدلې. او چې کله پر ده باندې مرګ وفات رالی، نو د ده مرګ ما په دې سترګو باندې ولیدی. در دې ځای پورې د دې سړي معلومات زما د حواسو کار، لیکن د مرګ څخه وروسته چې ولې مړ سو، په څه وجه باندې پر دې سړي باندې مرګ رالی، نو هغه علت د مرګ، هغه وجه د مرګ دا نه زه په سترګو معلومولی سم، نه په غوږو معلومولی سم، نه په ژبه معلومولی سم، پر دې ځای زما حواس کار پرېږدي، بلکې د دې ځای څخه عقل روان سي. عقل درته وایي چې انسان ځکه مري چې دا د الله تعالی فصل دی، دا د الله تعالی کښت دی، او په هر ځای کې چې کښت وکرل سي، چې کښت کله ژړوالي ته ورسیږي، نو د هغې کښتکار دپاره د ریبلو بغیر بل څه نه وي. نو دا د الله تعالی کښت دی چې کله بوډا سو او چې کله پاخه عمر ته ورسېدی او کښت چې پوخ سو، د الله تعالی ترتیب دا دی چې دا به ریبل کېږي، د دې پر ځای به بیا نوی کښت راپورته کېږي. نو دا معلومات بیا تا ته عقل دله درکړو. اوس د دې څه وروسته چې انسان د مرګ څه وروسته د قبر تورې کندې ته ورشوه سو، اوس عقل خو دا وایي چې هلته دی خارج سو، هلته دی ختم سو، په خارو په یرو باندې ریزه ریزه بدل سو. لیکن زموږ شریعت زموږ ته دا وایي چې په دې ځای کې ده ته عذاب ورکول کېږي، دا قبر د ده کې دی، په دې قبر کې دی ژوندی دی، او دا قبر د ده دپاره یا د جنت باغچه ده او دا قبر یا د ده دپاره د جهنم کنده ده. دا دې وڅوک ما ته په عقل باندې را معلومه کړي چې دا قبر چې دی په دې کې ریزه ریزه پروت دی، په دې کې دی څنګه ژوندی کېږي، او دې ریزه ریزه ذره ذره ته ده ته څنګه عذاب ورکول کېږي، او دې ذره ذره څنګه د جنت په باغچه کې دی پروت دی. نو پر دې ځای هغه د انسان د عقل معلومات ختم سي. د دې ځای څخه زموږ د وحي الهي ترتیب روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته وایي چې دا سړی په دې قبر کې ژوندی دی،
پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې د دې قبر څخه وروسته راپورته کېږي، د انسان عقل یې نه مني. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته وایي چې وروسته یو حساب و کتاب دپاره میدان تیاریږي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وحی باندې موږ ته وایي چې الله تعالی پر عرش راشوه کېږي، د عرش څخه میدان حساب ته راځي. او پیغمبر علیه السلام موږ ته وایي چې د هر انسان حساب و کتاب پیښیږي، او د هغې څخه وروسته بیا پل صراط دی، هر انسان پر پل صراط تېرېږي. او د هغې څخه وروسته بیا د پل صراط څخه وروسته جنت دی، او په جنت کې د ده دپاره دومره نعمتونه دي، او جهنم دی، په جهنم کې د ده دپاره دومره عذابونه دي. دا هغه معلومات دي چې دا د عقل در وس وتلي خبرې دي. نو ځکه اول دور کې چې نږدې معلومات دي، د هغې د علم او د معلوماتو ذریعه د انسان حواس خمسه وي. او چې کله د حواسو خمسو د قدرت ووتی، نو دویمه ذریعه د علم چې دی هغه د انسان عقل روان سي. او چې کله د عقل در قدرت ووتی، نو دریمه ذریعه د علم د الله تعالی وحی الهي چې پر انبیاو باندې راځي هغه روان سي. اوس عقل چې کم شی معلوموي، هغه شی حواس نسي معلومولی. او که یو سړی دا وایي چې زه په حواسو د عقل شی معلوموم، نو زه هم دا د هغه سړي ناداني و ناپوهي ده، دا نسي کېدلی. د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې د غوږ معلومات په ژبه حاصلوي، یا د ژبې معلومات د سترګې څخه غواړي. نو لکه دا چې کېدی نسي، دغه رقم چې عقل ته کم معلومات ورسپارلي دي هغه په ژبه او په حواسو نسي کېدی. لیکن د عقل څخه وروسته چې وحي ته کم معلومات ورسپارل سوي دي هغه بیا په عقل باندې نسي کېدی. د هغې متعلق بیا به ته عقل فیل بولې، د هغې متعلق به بیا عقل نه منې، د هغې متعلق به بیا عقل ته یوه ذره اختیار نه ورکوې. هلته بیا ځکه د عقل علم د هومره قصور دی چې کوم شی ما او تا ته په وحي باندې ثابت دی، نو که چیرې ما او تا هغه په عقل باندې معلومول غواړو، د عقل په ترازو کې تلو، د وحي په ذریعه باندې دا راتول شو چې دا حلال دی دا حرام دی، ما او تا اوس په عقل معلومو چې دا نو ولې حلال شو دا ولې حرام شو. عقل دا راتول چې د خپلې خور د مور سره نکاح کول ناروا دي، او د پردي ښځې سره روا دي، دا شریعت وحي راتول. اوس یې ته په عقل باندې معلومه کړه چې په دې کې کم فرق راغلی، په دې کې څه ترتیب راغلی. نو چې کم شی د وحي په ذریعه باندې انسان ته معلومیږي، که چیرې په هغه بنیاد کې سړی عقل روان کړي، بیا دا داسې معلومیږي لکه یو شی چې په ژبه معلومیږي دی په سترګو معلومول غواړي، لکه یو شی چې د دې د سرکار لري دی په غوږو باندې معلومول غواړي. لکه دا چې د انسان د نادانۍ علامه وي، دغه رقم د وحي په ذریعه کې خپل عقل چلول او د خپل عقل پر تقاضا باندې تلل، دا د انسان ناپوهي او ناداني. ځکه الله تعالی انسانانو ته وایي ای انسانه که صحیح زندگی تیرول غواړي، او که په معاشره کې بهترینه زندگی تیرول غواړي، نو د هغې دپاره یوه لار ده چې ته د ایمان راوړلو څخه وروسته په اسلام کې داخلېږي. په اسلام کې داخلېدل دا معنا چې دا دین ټوله په وحي باندې راغلی دی، د دې په مقابل کې به ته عقل نه چلی، ځکه په دې کې ستا د عقل معلومات کافي نه دي. چې کومه خبره الله تعالی درته وکړه د هغې متعلق به د عقل معلومات نه غواړي چې زما عقل یې مني کې نه مني. چې کومه خبره الله تعالی درته وکړه د هغې متعلق به مصلحت و غرض نه طلبوي چې زما په مصلحت و غرض کې دا خبره راځي که نه راځي. او چې کومه خبره د الله تعالی د طرفه فیصله در باندې راله، د هغې سره به خپل خواهشات نفساني مقابل نه جوړی، نو د هغې څخه وروسته ته مسلمان بلل کېږي، او د هغې څخه وروسته ته په اسلام کې داخل بلل کېږي. لیکن که چیرې یو خبره الله تعالی کړې ده او مسله ده د دین ستا مخ ته راله، ته دستي وایي یاره زما زړه داسې نه مني چې داسې وي، او ته وایې چې یاره زما عقل دا نه مني، په دې کې نو څه فایده. او که چیرې یو خبره راسي د الله تعالی فیصله ده، د شریعت حکم دی، او د هغې په مقابل کې ته مصلحت لټوې چې یاره مصلحت دا نه دی، په هغې کې تاویلونه لټوې، په هغې کې حیلې جوړې، په هغې کې بهانې جوړې، او د الله تعالی یو فیصله ستا مخ ته راله او په هغې کې ستا نفس یې نه برداشوي، ځکه دا زما قومیت دی، دا زما پیغور دی، دا زما غیرت دی، او دا وایي چې زما قومیت ماته د دې اجازه نه راکوي، زه خو قوم و قبیله لرم، او زما پیغور ماته د دې اجازه نه راکوي، او زما رواج ماته د دې اجازه نه راکوي. نو د دې شریعت د امورو په مقابل کې عقل چلول، حکمت و غرض چلول، او قومیت و فیغور او رواج ته ځای ورکول، دا اسلام نه دی، دا د اسلام عمل نه دی. چې کم سړی په دغه اعمالو کې راځي دا سړی مسلمان نه بلل کېږي. ما درته ویل مؤمن بلل کېږي بلا شبه، او صاحب ایمان بلل کېږي، او په ایمان کې داخل بلل کېږي، لیکن په اسلام کې داخل نه بلل کېږي. الله تعالی د انسانانو سره د ایمان څخه وروسته په اسلام کې داخلېدل غواړي. اسلام دا معنا چې بلا چونو چرا،
بلا حکمت و مصلحته، بغیر د نفس و د عقل د تقاضا څخه بغیر د اسلام و هر حکم ته غاړه ایښول، دا په اسلام کې داخلېدل دي او الله تعالی د انسانانو څخه د دې غوښتنه کوي. دا نه معنا چې زه په کور کې مسلمان یم د باندې بنیم، دا نه معنا چې زه په مسجد کې مسلمان یم دلته لمونځ کوم او صف اول کې ولاړ یم، لیکن چې مجلس ته وروځم بیا مې مجلس د چا دی، چې کله بازار ته وروځم بیا مې تجارت د چا دی، چې کله سودا و خرید و فروخت راسي بیا زه څه کوم. نو دا بیا ایمان دی، خو ما درته ویل اسلام خو نه دی، بلکې اسلام دی ته ویل کېږي ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې مکمل دننه کېدل. لکه څنګه چې په مسجد کې مسلمان لمونځ کوي، دغه رقم به په بازار کې مسلمان ستا تجارت او سودا به د مسلمانی، دغه رقم به په کور کې مسلمان د بچو د زنانې سره به د زندگی د مسلمانی، دغه رقم به په کلی او محله کې مسلمان د خپل قریب او همسایه سره به د سلوک د مسلمانی. نو د هغې څه وروسته بیا ته په اسلام کې داخل بلل کېږي. نن دی الله تعالی زموږ پر حال باندې رحم وکړي. په مسجد کې خو مسلمان یم، لیکن تجارت مې یوه ذره د مسلمان نه دی. په مسجد کې مسلمان یم، په کلی کې مې معاشرت او زندگی یوه ذره د مسلمان نه ده. په مسجد کې خو پر لمانځه باندې په صف اول کې لمونځ کوم، لیکن چې کله کور ته ورسم د زنانو او د بچي سره زما زندگی په کم شکل باندې ده. ما درته وی چې دا مسلمانی نه ده، بلکې مسلمانی دا ده چې سړی په اسلام کې کامل داخل سي. عقیده به د مسلمانی، عبادت به د مسلمان کې، معامله او سودا به د تجارت به د مسلمانی، معاشرت او زندگی به د مسلمانی، او اخلاق او راشدرش به د مسلمانی. چې کله په دې 50 سره شعبو کې ترانه وته دا غي سورسته تا ته مسلمان ویل کیږي. او کته په مسجد کې کماو تا په مسجد کې لمونځ خو په شته طریقه باندې کو، په صف اول کو، لیکن چې د باندې روزو د درواغو سزا نه ګوري، چې در باندې وروته د دوکې سزا نه ګوري، د مسلمان د دل آزارۍ سزا نه ګوري، د مسلمان د غیبت سزا نه ګوري، مسلمان ته د نقصان رسولو سزا نه ګوري، او مسلمان ته د تکلیف رسولو سزا نه ګوري. دا بس خاري اسلامي، دا بس تاسو په اسلام کې نه وتلی. ځکه زموږ په دین کې حقوق العباد چې عبادتونه دي، دا د دین صرف څلورمه حصه ده. چې ته راځې لمونځ کوې، چې ته روژه نیسې، چې ته حج کوې، چې ته زکات ورکوې، دا ستا د ټولو اسلام یوه څلورمه ده. او دا نورې 3 حصې دا مکمل حقوق العباد دي، چې ستا سودا د مسلمان، ستا معاشرت د مسلمان، ستا معاملات د مسلمان، ستا اخلاق د مسلمان، دا ټولې 4 حصې 3 حصې دین هغه درته پروت. او که ته مسجد له راځې په یوه حصه دین باندې عمل کوي او دا نور دي پر شا باندې ورځولي دي، نو ما درته ویل بیا به که تا ته په مسلمان باندې نه وویل سي، نو بل څوک به نه ملامتوي، دا ملامتیا به پر خپل ځان باندې راګرځوي. بلکې اسلام دې ته وایي که په کور کې یم، که په ځنګله کې یم، که په تجارت کې یم، که په دفتر کې یم، که په نوکري کې یم، که په ملازمت کې یم، که په یو شکل یم، که په بل شکل یم، په هر ځای کې ماته د اسلام تعلیمات مخته پراته دي، زه به زندگی د اسلام پر تعلیماتو تېروم. نه به د هغې په مقابل کې خپل عقل چلوم، نه به د هغې په مقابل کې خپل قومیت ته ګورم، نه به د هغې په مقابل کې خپل مصلحت ته ګورم، نه به د هغې په مقابل کې خپل غرض ته ګورم، نه به د هغې متعلق تعویلونه لټوم، نه به د هغې دپاره حیلې جوړوم، نه به د هغې دپاره بانې جوړوم، بلکې زما مخته د محمد رسول الله په احادیثو کې د الله تعالی په قرآن کې دغه لیکه کوي سوې ده، که زما زړه یې مني که نه مني، زما نقشه دغه لیکه. زموږ اکابرو دې باندې عجبه زندگی تېره کړه. زه کله تاسو ته حضرت عمر رضی الله عنه زندگی بیانوم. حضرت عمر رضی الله عنه د بیت المقدس په سفر باندې را روان دی تنی تنها، او هغه وخت دی چې دی د مځکې پر کره باندې د نیمې کورې حکمران دی، لیکن پر وښه باندې په داسې شکل کې سپور دی چې د بدن په دې لباس کې 14 پیونده دي، 14 پینې لګېدلې دي. او د مدینه منورې څخه ځي بیت المقدس ته، او د بیت المقدس والی حضرت ابو عبیده دی، د هغې په غوښتنه باندې بیت المقدس ته روان دی. فلاره کې د عربو دا قانونو، په لاره کې عرب خانه بدوش او کوچان غوندې خلک وو چې هغې به رمې وې، د هغې به پسونه وو، او چې کله به یو میلمه په لاره کې رالی، نو د هغه شپنیانو په عربو کې د ضیافتو د میلمستیا ډېر زیات رواج او دوره وه. نو هغه شپنیانو به د خپل پسونه لویشلي وو، په لاره کې به د میلمنو ته شیدې پیشولې.
حضرت عمر رضی الله عنه چې کله ورځ دوی سفر وکړ نو د لارې چې کم زاد او راحله او خرچه وغه ختم سو. چې کله درې یو ځای پورې ولاړې نو تږی سو وږی سو چې شاوخوا یې وکتل د غره په بیخ کې یو رمه سري نو هغه رمې طرف ته ور وګرځېدی. چې کله رمې ته ورغلی نو شپانه مخ له ورله راغلی. نو هغه شپانه ته وایي سړی زه خو میلمه یم په دې لاره کې تېرېږم وږی او تږی یم او ستا په رمه کې د لویشلو پسونه یي او په هغې کې عام طور حیوانات دي ما ته یو څه شیدې را پیدا کوي او پسه راولوېشه. نو هغه شپانه ورته وایي چې سړی هغه یې نه پېژني چې د ټولو مسلمانانو امیر دی. هغه ورته وایي سړی یقینا میلمه یې یقینا به وږی او تږی پر دې لاره به روان او یقینا دې پر ما باندې د ضیافتو د میلمستیا حق دی لیکن زما مخ ته یو عذر دی زه ستا د دې غوښتنې څه عذر پېښوم. هغه دا دی چې زما سره چې کوم سونه را سره دی دا د مالک امانت دي او هغوی ما ته د دې اجازت نه دی راکړی نو زه د مالک د اجازته بغیر د دې پسو لویشل نسم کولی په دې خاطر چې زما څه خیانت ونه سي. حضرت عمر رضی الله عنه چونکې یو طرف ته امیر المؤمنین دی او بل طرف ته د ټول انسانیت مربي او حکمران دی. مره ورته وایي سړی زه به اسانه طریقه در وښیم. هغه اسانه طریقه دا ده چې یو داسې پسه راونیسه چې هغه شیدې هم کوي او مال باندې په پوره قیمت باندې خرڅ کړه. زه به د هغې قیمت تاته درکړم هغې به زه پر دې خپله سوارلي را سره واخلم چې در کومه ځای پورې شیدې دي په هغې به ګزاره کوم که نه یې ذبح به کړم د هغې په غوښو به در منزله ځان ورسوم. او که چیرې ته ماښام کور ته ورغلې نو مالک خو ستا څه پوښتنه کوي ته به ورته وایې چې د ځنګله معامله ده د رمیو د پسو معامله ده په ځنګله کې لیوانو درندګان دي زما څه پلانکی پسه لیوه وخوړی او دا عام طور مالکان د شپنیانو سره مني نو سړی په دې کې به ستا ګټه مي زما ګټه به هم. هغه سړی دته ګوري باره د دې خولې څه یو چیغه وختله ورته یا هذا فأین الله ای سړی که دا وکړم غرب څوس مالک خو خطا ایستلی سم مالک ته خو جواب ورکولی سم ځکه مالک په دې وخت کې ما نه ویني هغې ته ژبه اړولی سم هغې ته حیله او بانه جوړولی سم لیکن زما خو دا عقیده ده چې زما رب اوس ما ویني او پر دې عمل مې ویني پر دې خیانت مې ویني نو بیا به مالک ته زه څنګه رب ته به څنګه جواب ورکوم رب ته به څنګه ژبه اړوم او رب په دې عمل باندې څنګه قانع کوم. نو حضرت عمر رضی الله عنه در دې لاس ونیوی ورته یې بچی چې ستا غوندې انسانان په دې امت کې وجود لري الله تعالی پر دې امت باندې د ظلم دوران نه راولي. چې کله د سړي پر هر ځای باندې خپل رب په دماغ کې دی چې نن خدا خبره زما د عقل خلاف ده نن په دې خبره کې زما نفع ده نن په دې خبره کې زما ګټه ده نو که زه لږ ځان له مصلحت و بانه حله و بانه ورته تاویل و دلیل ورته پیش کم نو دا شی ځان ته روا کولی سم نو د مخلوق و مخ ته خو به ځان ته روا کم لیکن سبا به د الله تعالی په حضور کې څه جواب پیښوم. الله تعالی زما په مغز خبر دی الله تعالی زما په حقیقت خبر دی الله تعالی زما په ظاهر و باطن باندې خبر دی. مخلوق ته جواب ورکول د مخلوق در ځان تیرول مخلوق ته ژبه اړول دا ډېر اسانه دي لیکن سبا چې د الله تعالی حضور کې سړی د هغه عمل مطابق پوښتنه کېږي بیا به د الله تعالی په حضور کې سړی څه جواب پیښوي. نو چې کله د الله تعالی د حضور د پیښېدلو احساس د انسان سره وي چې یو ورځ به زه مرم یو ورځ به د الله په حضور کې پیښېږم یو ورځ به د خپلې زندګۍ حساب و کتاب پیښوم بیا پر هغه سړي باندې نه د عقل غلبه راځي نه د مصلحت غلبه راځي نه یو غرض ور باندې راځي د نفس خواهشات حمله ور باندې کوي بیا هغه سړی به د الله تعالی پر دین باندې په استقامت طریقه زندگی تیروي او په استقامت باندې پر دین تیرول زندگی دې ته اسلام ویل کېږي. نو بیا به هغه سړی په اسلام کې داخلي او د الله تعالی غوښتنه ته به غاړه ایښي چې الله تعالی ورته ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې داخل سه. په دې خاطر چې دی کې به حکمتونه او مصلحتونه ځان ته نه ګورې. د پیغمبر علیه صلات وسلام عصر کې حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام په خپله د خیبر قلعو لرالی اووم کال د هجرت دی پیغمبر علیه صلات وسلام د خیبر د قلعو په نیت باندې رالی چې کله د صحابو لشکر راورسېدی د خیبر د قلاګانو څخه مخکې کوچ واړوی او قافله شه وسوه خیمې ودرېدلې او لشکر سو او د دې څه وروسته خیبر باندې محاصره اچي چونکې د صحابو عدد دی او د صحابو په مابین کې پیغمبر علیه صلات وسلام دی او ډېرې خیمې ودرېدلې او ډېر انسانان رالو
د خیبر د یهودو یو شپانه دی شاوخوا پسونه ګوري. چې کله پسونه ګوري نو د هغې سره دا سوچ ور سره سوچ دا څنګه خلک دي، دا څوک دي، څنګه رالو او څه دپاره رالو، او چې دې یهودو باندې دوی محاصره راولي او د دې څه دا مځکې و ځایونه اخلي او دا قبضه کوي، دا څنګه خلک دي، د دې غرض و حکمت مصلحت څه دی. نو زموږ چونکې ځان یې د شپانه شکل متصور کوي چې ما ته څوک څه نه وایي، نو برای خپل پسونه د خیمو پر شکل قرار راژوندي کوي، خیمو ته راورسول. باره په دې نیت باندې ورغلی چې د دې خلکو سردار څوک دی، د دې خلکو مشر څه دی، او د دې خلکو سره لږ مجلس کوم، د دې خلکو معلومات ځان ته کوم. نو د صحابو په لښکر باندې راننوتی او سیافام دی او په رنګ باندې تک تور دی او شپانه دی او د بدنه سه بدبوی ولاړېږي او پر سر یې غټ ویښتان رایله دی. صحابو سره چې ودرېدی ورته ستاسو سردار چیرې دی؟ صحابو د کجورو او د خرماو د پاڼه څخه جوړه کوچنی کوډل د دې ته اشاره وکړه زموږ سردار په دې کې دی. اول یې په زړه کې دا نه راځي چې د کم چا د ناموسه روم و پارس په لرز و لرزه کې دي او د هغې بدن په رپو په کپېدو کې دی او د هغې هغه شاهانه حیثیت او د دې قوم سردار دی په دې معمولي خیمه کې ناست دي، په دې معمولي کوډل کې دي ناست دي. نو اول یې په دماغ کې دا رالو چې دا خلک زما سره مذاق کوي، خو لیکن چې کله یقین رالی چې د دې قوم سردار په دې کوډل کې ناست دی نو رالی پیغمبر علیه صلات وسلام ته ودرېدی. پیغمبر علیه صلات وسلام خپل مخ ته کښېنوی. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سړی څنګه رالی؟ ورته یې سړی ته د دې قومه څه غواړې او ته پر دې قوم باندې چې محاصره واچې دا قوم کم پیغام ته رابولې او تا دې قوم ته کم دعوت راوړی دی؟ پیغمبر علیه صلات وسلام د اسلام دعوت، د کلمې دعوت، د ایمان دعوت ورته پیښوي. زه دا قوم دې ته رابولم او زه د دې قوم څه دغه غواړم. هغه شپانه ورته وایي که چیرې څوک دغه کلمه ستا سره ومني او په دې کلمه باندې ستا سره اقرار وکړي ته د هغې سره څه عمل کوې؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي زه د هغې سره غاړه په غاړه کېږم، هغه په دې خپل زړه پورې نسم او د هغې سره ورورګلوي اچوم، هغې به تر قیامته پورې زما د ورور په شکل زما سره زندګي تېروي. هغه شپانه ورته وایي سړی زما سره مذاق مه کوه، یو طرف ته ته به زما سره څنګه غاړه په غاړه سې، زما د بدنه څه بدبویي ځي او ستا د بدنه څه خوشبویي، او زه په رنګ باندې تک تور او ته په رنګ باندې نیک شکله او حسن سیرت او خوبصورت او ښایسته یې، ته به زما سره څنګه غاړه په غاړه سې؟ پیغمبر علیه صلات وسلام بیا ورته وایي سړی که ته دې کلمې ته تیار سې نو زه به ستا سره غاړه په غاړه کېږم او ستا بدبویي به الله تعالی په خوشبویي در بدلوي او ستا کفر او ستا د اسلام څخه نفرت به الله تعالی په محبت در بدلوي. نو هغه شپانه د پیغمبر علیه صلات وسلام د خبرې څخه دومره متاثره پر هغه ځای هغه شپانه کلمې ویلو ته تیار سو. چې کله کلمې ته تیار سو نو پیغمبر علیه السلام ولاړ سو، په دې زړه پورې ونیو او پر دې تندي باندې مچ کړي او د ځان سره پر دې څنګ باندې د ورور په شکل کښېنه. هغه شپانه ورته وایي چې د الله رسوله اوس به مې کلمه وویله د دې څه وروسته څه عمل وکړم؟ نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي اوس خو نه د لمانځه وخت دی چې د لمانځه خبره درته وکړم، او اوس نه د روژې میاشته ده چې په روژه دې مکلف کړم، نه ته صاحب نصاب یې چې زه تا ته د زکات خبره وکړم. باره ورته وایي اوس زما او ستا مخ ته یو عمل دی چې هغه د تورو فسایه کې ادا کېږي، د دې قوم سره جهاد کول دي. نو هغه شپانه بیا ورته وایي د الله رسوله جهاد کې دوه شکله راځي، یا به بل قتل کوم نو زه به غازي یم، یا به زه په خپله قتل کېږم زه به شهید یم. که چیرې زه شهید سم زما دپاره څه دي؟ د هغه څه وروسته پیغمبر علیه صلات وسلام د شهادت څه وروسته د هغې دپاره د جنت نعمتونه، د جنت مکان، د جنت حورې، د جنت بیانونه پیښوي. نو هغه چونکې نوجوان صحابي دی او هغې چونکې په ډېره جذبه کې اسلام راوړی او د اسلام په ذریعه باندې الله تعالی ټول ګناهونه خراب کړو او په دې وخت کې د کې د اسلام جذبه ډېره مضبوطه ده، نو توره یې در لاس ونیوله. ورته د الله رسول په خدای قسم چې په دې قوم باندې یا ځان قتل نه کم یا دوی د قتل در هغه وخت به آرام کښېنم نه. پیغمبر علیه السلام ورته د لاس ونیوی. ورته وایي سړی ستا سره چې کوم پسونه دي دا د یهودو امانت دي او د دې جهادو د امانت څخه مخکې الله تعالی موږ په د دې جهادو د دې شهادت څخه مخکې الله تعالی موږ په امانت مکلف کړي.
در هغه وخته زه تا ته د جهاد اجازه نه درکوم، ورسه دا پسونه بوزه او خپلو مالکانو ته خپل امانت تسلیم که، د هغې څه وروسته بیا ماله راسه. نه هغه شپانه هغه پسونه رسوي در خپلو مالکانو پورې چې کله پسونه ورته تسلیم کړو د هغې څه وروسته بیا راځي او بیا په هغه جهاد کې ده ته الله تعالی شهادت ورکوي. تاسو ګورئ د اسلام کم حسن دی، کمه خوبي ده چې د کم چا سره معرکه ده، چې د کم چا سره د تورو ټکر دی، چې د کم چا پر کورونو قلاو باندې محاصره ده، چې د کم چا مال مکمل و تا ته غنیمت دی، لیکن د هغې باوجود د یو شپانه د امانتدارۍ په خاطر پیغمبر علیه السلام دا نه ورته وایي صحابو ته چې ورسې راکشه کړي دا پسونه ټول موږ ته غنیمت دي، بلکې دا پسونه د شپانه سره امانت راغلی دي، نو دا شپانه به دا امانت تر خپله مالک رسوي، د هغې څه وروسته به بیا موږ له راځي زموږ په سب کې چې در څو پورې خپل امانت نه دی رسولی، در هغه وخته پورې موږ دی په خپلو صفو کې نه ګډوو. اوس که زما او ستا غوندې انسانان نو به د دې دپاره کم تعویلونه وکړي، د دې دپاره به د جواز کمې لارې ولټوي او د دې دپاره به کم مصلحتونه تلاش کړي. لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین دی، اسلام دی، په اسلام کې دا دی چې الله تعالی کم عمل غوښتی دی، الله تعالی کم عمل باندې ته مکلف کړی، په هغې کې به خپل عقل نه ځایې، په هغې کې به مصلحت نه ځایې، د هغې د رووالي دپاره به تعویل نه کوې، د هغې دپاره به حیلې نه جوړې، د هغې د رووالي دپاره به ځان له بانې نه لټوې، بلکې په دې حکم پر هغه ځای عمل کوې. که ستا پر دماغ درنه ده که سپکه ده، که ستا پر مصلحت درنه ده که سپکه ده، که په دې کې تا ته ګټه ده که په دې کې تا ته نقصان دی، که دا ستا پر عزت باندې حمله ده او که ستا په دې کې عزت لوړېږي، چونکې د الله تعالی حکم دی، بس و دې ته غاړه ایښول، دې ته ویل کېږي اسلام. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په عصر کې دا یو آخره خبره کو، حضرت حذیفه رضی الله عنه د مدینې منورې سره روان سو. په مدینه منوره کې اسلام راوړی. حضرت حذیفه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رازدار صحابي او د مدینه منوره کې به د منافقینو ټوله لیست د حضرت حذیفه سره ورسره و چې حضرت حذیفه به په کومه جنازه کې شرکت وکړي نو صحابه به ویل چې دا مخلص مؤمن دی، چې حضرت حذیفه به په کومه جنازه کې شرکت نه و صحابه به ویل چې دا منافق دی. حضرت حذیفه د مکې مکرمې سره روان دی، مدینې ته هجرت کوي. په لاره کې ابو جهل د غزوه بدر په اراده باندې د زرو کسانو مسلحو سره راوتلی دی، هغې د مکې سره روان دی مدینې ته او بدر ته را روان دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د مقابلې اراده ده، ځکه د خپلې قافلې د حفاظت په نیت راوتلی دی. په لاره کې د حضرت حذیفه د ابو جهل سره یو ځای سو. ابو جهل دستي ونیوی. ابو حذیفه چیرې ځي؟ حذیفه په مکه کې مشهور سړی دی، نو هغه ورته وایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملاقات مدینې ته ځم. ابو جهل ورته وایي قطعا نسې تللی، ځکه ته چې کله وله ورسې نو ته زموږ په مقابل کې د هغو په صفو کې درېږې، او چې کله زموږ په مقابل کې د هغو په صفو کې درېږې نو زموږ مقابلې ته راوځې، زموږ معرکې ته راوځې، نو په دې خاطر موږ تا ته قطعا اجازت نه درکو، تا ته د تللو اجازت نشته. حضرت حذیفه ورته وایي زه به ستاسو سره یوه وعده وکړم، هغه وعده دا ده چې زه چې کله مدینې ته ورسم زما مقصود به صرف د رسول الله زیارت وي، زه ستاسو مقابلې له د رسول الله په صفو کې نه راوځم. په دغه وعده باندې تاسو ماته اجازت راکړئ او زه به ولاړ سم مدینې له د پیغمبر علیه السلام زیارت د هغې په مسلمانانو کې داخلیږم، لیکن ستاسو سره مې دا وعده ده چې ستاسو مقابلې ته نه راوځم. نو ابو جهل ورته وایي سړی په ښه وعده ده، ورته وایي اوس ستا سره مې کلکه وعده ده. د دې وعدې څه وروسته ابو جهل اجازت ورکړي. حضرت حذیفه چې کله مدینې منورې ته رانږدې نو که ګوري د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لښکر د اخوا سره وتلی دی، د مدینې سره دې لښکر له ورغلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځای پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه کوي چې څنګه راغلی، نو دی د خپلې لارې داستان ورته پېښوي. او چونکې غزوه بدر مخته را روانه ده نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه دې غزوه کې د شرکت اجازت غواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي حذیفه تا خو د ابو جهل سره وعده کړې ده او زموږ په دین کې مقصود وفا د وعدې ده چې ته به خپله وعده در سره پورې رسوې. زموږ په دین کې د کافرانو مقابله دومره نه ده لکه اول چې ته د خپلې وعدې په وفا باندې ماخوذ یې،
نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې هر څومره زاری کوي، پیغمبر علیه السلام حضرت حذیفه ته په خپل لښکر کې د شرکت اجازت نور کوي چې تراسه د ابوجهل معرکې. حالانکه غزوه بدر کې مسلمانان د یو مسلمان څومره قیمت، پیغمبر علیه السلام 314 کسان دي، د دې په مقابل کې 1000 کسان مسلح دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صرف 2 آسان ورسره دي، 80 یا 80 وشان ورسره دي، د هغوی سره 300 آسان ورسره دي. د پیغمبر علیه السلام د لښکره سره صرف 8 دانې تورې ورسره دي، د هغو سره 300 تورې ورسره دي. او د هغې په مقابل کې د یو ملګري څومره قیمت دی. لیکن چې هر څومره قیمت دی، هر څومره ورته ضرورت دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي سړی چونکې تا د ابوجهل سره وعده کړې ده، پر تا باندې د ټولو څه مخکې د خپلې وعدې ایفا ده. حالانکه هغه خلک بدریین دي چې په بدر کې چا شرکت وکړي هغې ته بدري صحابي ویل کېږي. او د بدري صحابو دومره فضایل راغلي دي د پیغمبر په حدیثو کې چې د هغې نمونه به طور وظیفه خلک یادوي. او د بدر متعلق د پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې کم صحابي په بدر کې شرکت وکړي هغې ټولو ته الله تعالی مغفرت وکړي. لیکن د دې بدري متعلق حضرت حذیفه چې هر څومره زاری کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې ته اجازه نه ورکوي، ورته وایي سړی ته خو د وعدې څه وروسته راغلی، اوس که ما او تا اوس څومره تاویلونه به مې کړي وي، څومره مصلحتونه چې یاره دا وعده چې ما وکړله په زور یې راسه واخیستله، په دې وعده کې زه مجبوره یم، معذوره یم، او دا وعده زما پر غاړه باندې توره پرته وه، زما سې واخیستله او ما په زړه کې دا وعده نه ده ورسره کړې، صرف په ژبه مې ورته وویل. لیکن الته دا تعویلونه نه دي، الته دا د عقل حکمونه نه دي، الته دا غرضونه او مصلحتونه نور ته تلاشیږي. الته پیغمبر علیه السلام ښکاره ورته وایي سړی د ابوجهل سره دې وعده کړې ده چې ستا معرکې او مقابلې ته به نه راوځم، نو ځکه په دې وخت کې تا ته د دې اجازه نشته چې ته د ابوجهل معرکې ته ورسې یا مقابلې ته ورسې. چې هر څومره ضرورت دی او د هر څومره غوښتنه او تمنا ده، در فایه پورې پیغمبر علیه السلام اجازت ورنه کوي. نو ځکه د غزوه بدر څخه حضرت حذیفه محروم او بې نصیبه پاتې شو. ما درته ویل نن دې الله تعالی ما او تا معاف کړي. هلته مقصود دا نه دی چې حکومت ونسم، هلته مقصود دا نه دی چې پر اقتدار باندې قبضه وکړم، هلته مقصود دا دی چې د الله تعالی د دین سربلندي وکړم. بس اوس د الله تعالی د دین سربلندي کول که چیرې د هغې په دې طریقه او ترتیب کې یو ګناه راسي، نو د هغې څه مخکې د دې ګناه څه ځان ساتل، د هغې څه مخکې د دې وعده خلافۍ څه ځان ساتل، د هغې څه مخکې د الله تعالی د ناراضګۍ څه ځان ساتل. نن چې کله ما او تا د یو ترتیب روان کړو، که زه دا وایم چې هغوی زما او ستا د تبلیغ طریقه راله، نو کله خو زه دا خپل شوق اخیستی یم چې صرف د خپل تبلیغ اواز در ډېرو خلکو پورې ورسوم. لیکن د هغې په مقابل کې که چیرې خلاف شریعت کار راسره کېږي، نو دا خلاف شریعت کار دپاره بیا 500 تعویلونه جوړو چې دا خو نو دا دي دا دي دا دي، هغه شریعت د ستر نظر اندازه کوم. ولې زما سره دا شوق را سره دی چې زما اواز د تبلیغ په ذریعه در ډېره ځایه ورسېږي. زه دا منم چې تبلیغ پر خپل ځای باندې ښه عمل دی، بهترین عمل دی، د انبیاء کرامو دعوت دی، لیکن د هغې په طریقه کې پکار دا دی چې د سړی په ښه طریقه باندې د ټولو حقوقو رعایت وکړي، د هغې په طریقه کې تعویلونه او مصلحتونه سړی نه راولي. نن زما شوق دا دی چې زه د مجاهد په شکل باندې پر مځکه باندې د اسلام دین نافذ کم. زه دا منم چې جهاد بهترین عمل دی او د ټوله اسلام د بګړۍ شمله مجاهدین دي، لیکن د خدای په خاطر چې کله یو خلاف شریعت شکل زما او ستا په جهاد کې راسي، بیا د عقل په خاطر هغې ته اعتبار نه ورکول، بیا د هغې دپاره مصلحتونه نه طلبول، بیا د هغې دپاره غرضونه نه طلبول، بیا د هغې د رواوالي دپاره حجت او حلیو باندې ځان له نه جوړول. نو د هغې وجه دا ده چې نن خو موږ اعمال کوو، لیکن زما او ستا په اعمالو کې که ما حقه تاثیر نشته، نه زما او ستا په دعوت کې هغه تاثیر دی، نه زما او ستا په جهاد کې هغه تاثیر دی، نه زما او ستا په نیکو اعمالو کې هغه تاثیر دی. د هغې بنیاد دا دی چې په هغې کې ما او تا خپل عقل هم ځای وو، په هغې کې خپله فایده او ګټه ته هم ګورو، په هغې کې خپل مصلحت او غرض ته هم ګورو، په هغې کې د شریعت حکم په دلایلو په حلو په بانو باندې هم نظر اندازه کوو. نو ځکه د هغې هغه که ما حقه شکل نسي را، او چې که ما حقه شکل یې نسي را، نو د هغې هغه که ما حقه نتیجه هم پر مځکه بره مرتبه نه وي.
نو په دې خاطر باندې الله تعالی د مؤمنانو څخه دا غواړي چې په اسلام کې داخلېدل. په اسلام کې داخلېدل دا معنا چې کلمه خو دې وویله او په ژبه دې اقرار وکړې، په زړه کې دې تصدیق وکړې، لیکن د کلمې د وینا څخه وروسته چې کم د زندګۍ کم اعمال دي کم اقوال دي کم افعال دي دا مکمل د الله تعالی پر حکم د پیغمبر پر نقشه باندې برابر کا، او د دې په مقابل کې ما عقل ته اعتبار ورکوه، مخبل نفسانی خواهش ته اعتبار ورکوه، د دې په مقابل کې ما مصلحت او غرض ته ګوره، د دې په مقابل کې ما قومیت او رواج او پیغور ته ګوره. بس د الله تعالی حکم دی، د پیغمبر نقشه د پر دې استقامت وکا، دغه ته اسلام ویل کیږي. او دا د الله تعالی غوښتنه د انسانانو سره چې ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره داخل سي. الله تعالی دې موږ او تاسو په اسلام کې پوره داخل کړي. الله تعالی دې دا خبرې قبول کړي.